بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د 2-3 ورځو نه به تاسو په سوشل میډیا باندې وینئ په کوم کې چې ویل کېږي چې عدنان کوم چې د پی کې واینز کوم ویډیوز چې جوړوي په هغې کې چې کوم کار کوي تاسو ټول ښه پیژنئ. داسې پوسټونه شیر کېږي په هغې کې د هغې د بیمارۍ یو څو ویډیو راغستی کېږي او هغه خلکو ته ښودلی کېږي او خلک پې مختلف قسمه ویډیو جوړوي او په هغې کې وایي چې عدنان چې کوم دی هغه وفات شوی دی او مړ دی، یعنې مختلف قسمه خبرې پسې خلک کوي. نن زه تاسو ته پوره حقیقت د هغې ښیم. تاسو په ویډیو کې کتلی هم شئ هغې کوم د ټیک ټاک اکاونټ چې دی ما راړیلی دی. تاسو کتی شئ کوم د هغې کوم افیشل اکاونټ چې دی د ټیک ټاک کوم باندې چې 1.5 میلیون فالوور دي، د هغې نه بل ورځ ویډیو چې کوم دی هغه اپلوډ کړې ده په کوم کې چې هغې لیکلي دي وایي بہت بیمار هو دعاو میں یاد رکھنا. نو بیا خلکو هغه ډاونلوډ کړې ده او په فیسبوک باندې شیر کوي، په مختلف قسمه شیونه شیر کوي او په هغې کې وایي چې آیا عدنان چې کوم دی هغه اکسیډنټ کړی دی او څوک وایي چې هارټ اټیک ورته شوی دی، مختلف قسمه خبرې پسې کوي. نو عدنان چې کوم دی بل ورځ 4-5 ورځې مخکې هم یو ویډیو اپلوډ کړی وه، تاسو کتی شئ. په دې کې ویلي و چې زه بیمار یم. نو بیا د هغې کوم پته چې ولګېده چې د عدنان چې دی هغه سینه خراب دی، نو زکام ورته شوی دی، د زکام د وجې هغه اسپتال ته تللی و، نو کوم اکسیجن چې دی هغه ځان هغه ورته لګېدلی و. بیا چې کوم دی طبیعت یې لږ ټیک نه و، نو اسپتال والا چې کوم دی 2-3 ورځو دپاره اډمیټ کړی دی. تاسو په ویډیو کې هم کتی شئ چې هغه په اسپتال کې داخل دی. نو خلکو بیا هغه هر څه راواخیست او مختلف قسمه دغه یې جوړ کړو چې آیا عدنان چې کوم دی داسې چل وشو. دا نو داسې نه دي کول پکار، ځکه زموږ پښتونخوا کې چې کوم دی دا شیونه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي، خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات یو بل هغه بدناموي. نو دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړو چې په دې کې کوم دروغ چې چلېده هغه باره کې تاسو ته معلومات ورسېده. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.